آی د مسافرۍ ژوند ده. بس خالد دونې وار وکړه، زه چا سره ټلیفون کوم، که کار اوس به دا پټرول د ګشه پر ما دی، خالد 5 یا 10 منټه راکړه. صحیح دی؟ او سمه، زه بیا ټلیفون در کوم. ته ولره چې زه بابا جان ټلیفون وکړم، بابا وایي یو غم نشته. بابا جان د خدای لري. الو خیرت دی، ته څنګه یې شریفه زوی؟ ښه یې؟ یا امن دی، شکر دی، بالکل ښه خیر دی. ته څنګه یې؟ ستړی شوی خو نه یې؟ یا شکر دی خیر دی، بس مسافرۍ ژوند دی، ستړیا ستړیا خو نو بس په دې کې دا نشته چې زه هوسا یم یا زه خوشحاله یم. مسافرۍ ژوند دی تېرېږي. ته څنګه یې؟ زه ښه یم شکر دی. بابا یو خبره مو درته کوله، څه پیسې ضرورت وې کور؟ د اختر دپاره مکالیان پکول، کوچنیانو دپاره مو مکالیان کړي وو، ما خپل هم نشته. څه پیسې در ولېږل کوئ؟ در وبېلږم، څو در ولږم؟ بس یو 50 یا 60 زره وي. ښه بس سمه ده، زه بیا دا په ایزي پیسه باندې در ولږم یا په بینک در ولږم، بس بیا په ټلیفون در وکړم، ته به راسې دروازې کارونه به په وکړي. سمه ده، بس خدای دې ژوندی لره. بس راویلږه، زه به ټلیفون راوکړه، بس زه به بیا ورسم. صحیح دی؟ سمه ده. مننه، سلامت اوسې. زه به تر څو دا مسافري کوم؟ یا الله ته خو غفور رحیم یې. یا الله ته خو ماته په خپل وطن روزي راکړې، نور مو په خپل وطن باندې د روزي سبب وکړې. څومره خوند به کولی چې نن ما د خپلو بچیانو کپړې ګوټونه ما د اختر دپاره په خپل لاس باندې ور اخیستی. زما به بل ارمان بیا نه وای چې زه نن په خپل کور باندې وای او اختر ما په خپل کور باندې وای. یا الله ته د ټولو مسافرانو، یا الله د ټولو ستړو خلکو، یا الله د دغه روزي سبب چې دوی په خپل وطنونه وکړي. یا الله ته غفور رحیم. یا الله زما څه اختیار دی چې ناست یم، خواري به کوم. یاره تاسې څه سواستئ؟ زه دا یم د لوپرانو پر چوک درته ناست یم. او پیسې مو له بینکه راویستې، د بنډل په جیب کې راڅه پرتې دي، پټرول د پر ما دي، مکمل پر ما دي، د تګ و د راتګ. او یو خدای دونه کنجوسان یاستئ. بیداره راځه، زه انتظار کوم. ته بیا اوس دا کنجوسان ګوره، په 50 باندې دونې پټرول موټر ته نشي راچویسته، ما پرې راورسې. ګرځ ما وجود ته ګوري. یاره ښې خوندورې چای وې. یاره چای یې ډېره ښه چای، زبردست چای وې، ډېر خوند یې وکړ، ډېرې خوندورې هم وې. اوس به بیا که خیر و بیا پسې روان یو. یا خود ځو نو مونږ کوم بل کار لرو، بل کار هغه روزګار دی، هغه روزګار دی. بیا پسې ځای کښې د کار بل ځای هغه بیا کوه، بیا به اوس بل ښه هوټل لاړ ښه چای، خوندورې چای. نو تاسې خوند پر واخلئ یارانه، ډېر ښه. داسې چای به ستړي یولې، داسې یو بل ځای بیا نه پیدا راشي. زبردست ښه خوند و، بلکل ډېر خوندورې وې. یاره دوی به هم زنګور د خوند پر هغه ځای ډېر ښه خوندورې چای وې، ګپ هم ښه ګپ وس. بیا د چا غره دا مو پلار دی یار، مړه د کو مجلس دلته اوس په د یاران مجلس سړی نه کوي، تا بیا ټلیفون د بیا ته پلار مان بې ذکي دی. دا غره کې ده لوپران خو نه ماره سبقې خندا نه وي. درځئ ځو. درځئ.
راځئ راځئ ګاډۍ لاړو ور فرح یا نو نن خو زما چټي و د جمعې ورځ وه نن نو کار نه لرم راوتلی یم په بازار کې یم شریف هم ښه دی ښه دی نسته دا څو ورځې ورک دی 5 شپږ ورځې کېږي کور نسته 5 شپږ ورځې کېږي کور نشته ملګرو سره په چکر تللی دی ماښام نو هغه ورځ یې ټلیفون وکړې ویلې ما له پیسې راولږه زه د کشیانو دپاره کپړې او شیان اخلم د اختر دپاره ما پیسې ور ولږم دا دغه علامې زه ما ګرش ټلیفون د دغه دپاره در وکړې د کوچنیانو دپاره د اختر راغلي کالیان پیسې راولږه هغه نو دلته تا د مخه ګرش درته وویلې د پیسې یوړې لکه د کور دپاره شیان نه دي پکړې یو شی هم نه دی راوړی ښه نو اوس تا بیا څومره روپۍ پکار دي نو څو شیان په کږه هغه پیسې راولږه ما څه درک راکړي ښه سمه ده زه به روپۍ در ولږم دوی اوس ستا ټلیفون سره څه وایي دی چیرې یا ټلیفون یې بند دی د خبر دی چیرې ښه سمه ده صحیح دی زه به ودته ټلیفون وکړم که نمبر خلاص و ښه سمه ده دا څه بېبخته زوی دی نه زما مسافري ته ګوري نه زما پردیسي ته ګوري نن 5مه ده چې کور یې پرېښی دی زما چې څه ارمانونه وه دا خو ټول خاورې سول خو پیسې خو په خپل ځای چګاروي د کور ذمواري له هم نه پېژنې نن 5مه ده چې کور یې برې بیوان ایله کړی دی ماړه د مجلس دلته اوس په د یاران مجلس سړی نه کوي تا بیا ټلیفون بیا د دې دا مطلب چې فل لوپر سوی دی د پلار ټلیفون یې هم نه پورته کوي بس دا به زما قسمت داسې وي